داسې ویل سوي دي چې لاندې خانه خالي په داسې یو عدد ډکه کړئ چې ورسره معادله هم بشپړه سي. دلته لکه څرنګه چې وینئ یو عدد لرو 6830 او دا عدد بیا په طبقو ویشل سوی، خو موخه دلته د دې خانه خالي ته داسې د یو عدد پیدا کول دي چې ورسره دا معادله بشپړه سي او همدا عدد لاسته رسي. د ده د حلولو لپاره زه راځم دا عدد دلته یو ځل بیا لیکم، یعنې چې 6830 دا هم 10. اوس لکه خپلې پوښتنې غوندې زه راځم همدا عدد په طبقو ویشم. دلته دا د 10,000 په طبقه کې دي، په دې معنی چې یعنې دا 80,000 دي، دا هم 80,000 جمع. ورپسې دا 6 د 0 په خانه کې دي، په دې معنی چې یعنې دا 6,000 دي، دا هم 6,000 جمع. ورپسې 8 د 100 په خانه کې دي، په دې معنی چې یعنې 800 او 8 پسې بیا دا 3 دي چې دا د 10 خانه کې دي، په دې معنی چې یعنې 10 او بیا ورپسې 0 ده چې دا د 1 په خانه کې ده، جمع 0. اوس راځم د مساواتو دا خوا پوښتنه کې د مساواتو له دې خوا سره پرتله کوم. دلته 0 ده، دلته دا 0 نه ده لیکل سوی، نو د 0 لیکل او نه لیکل کوم توپیر نه کوي. ورپسې دلته 10 دي، 10 نو په دې معنی چې یعنې 3 رانې لاسه او دلته هم 3 رانې لاسه دي، یعنې تر دې ځایه پورې موږ صحیح راغلي یو. بیا ورپسې دلته 800 دي، یعنې 8 دانې سله، دلته هم 800 دي، په دې معنی چې یعنې موږ تر دې ځایه پورې صحیح راغلي یو. نو اوس دلته همدا موخه راغله، دا موخه یعنې دا خانه خالي. نو دا خانه خالي په خپل ځای پرېږدو، دا 80,000 ګورو، دلته 80,000 دي، دلته 80,000، خو دلته 10,000 دي، په دې معنی چې یعنې دا 80,000 دي. که چېرته زه دنه 80,000 جوړ کړم، دا که چېرته 80,000 سي، نو دنه 10 کمیږي، دا هم 6 کېږي. اوس باید دا 10,000 دلته په یو طبقې باندې زیات سوي اوسي، نو په دې 2 طبقو خو نه دي زیات سوي ځکه دا سمون لري، نو حتما دلته دا 10,000 په دې 6,000 زیات سوي، یعنې جمع 10,000. نو داسې جمع 10,000 سي، دا کېږي 14,000، دا هم کېږي 14,000. نو اوس دلته دا 80,000 سو، دا هم 14,000 سو، په دې معنی چې یعنې دا هم سم سو. اوس دلته خانه خالي مو پیدا کړه، خانه خالي مو پیدا کړه چې څومره سو؟ 14,000. نو زموږ دا پوښتنه هم ځواب سوه.